الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه روایت ہے ان النبي صلى الله عليه وسلم بشک نبی کریم صلی الله علیه وسلم کانا چغو او یقولو فرمایلیو یقولو چویل بی اللهم یا الله انی یقینا اسألک الهدى ز سوال کوم ستانا الهدى د هدایت ستانا ز هدایت تدی طلب کوم تدی سوال کوم ستانا والتقى او د تقوا سوال کوم چې الله ماته تقوا نصیب کړي. اول عفاف او د پاک دامنۍ سوال کوم چې الله ماته پاک دامنۍ نصیب کړي. اول غنا او یا الله ماته مالداری نصیب کړي، یا الغنا د زړه مالداری دا ماته نصیب کړي. رواه مسلم. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم دعا نقل کړي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم یو جامع دعا غوښتي ده د الله رب العالمین نه، او په دعا کې سلور چیزونه غوښتي دي او د سلورو خبرو مطالبه د الله نه کړل چې الله دا ماته نصیب کړي. دی حدیث کې اول عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا خبر ذکر کوي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم یو جامع دعا غوښتي ده او په هغه جامع دعاګانو کې یو دعا غدا ده چاول طلب د هدایت، بیا د تقوا، او بیا د پاک دامنۍ، او بیا د مالدارۍ. اول د نبی صلی الله علیه وسلم شان او مرتبه د هر چا ته معلومه ده چې الله نبی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی او امام الانبیاء دی، خو په دعاګانو کې الله رب العالمین ته هغه زاری کوي او د الله رب العالمین نه حاجتونه غواړي. مقصد به دې کې دا دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ترغیب راکړي چې خلکو څنګه چې الله نه دعاګانې غواړم دقه شان تاسو مو غواړئ. وجدار چې اول نبی صلی الله علیه وسلم اللهم لفظ استعمال کړي، اللهم یا الله. دا هم ډېر ښایسته نومونه دي الله تعالی، ربنا او دا شانت ربي او اللهم. په دې الفاظ باندې دعا الله رب العالمین دا قبلې. اللهم یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ترغیب راکړل چې ګوره تاسو د الله رب العالمین سره وړي دا دعاګانې وواړئ. نو په دعا کې د الله نبی دا چاته محتاج دی؟ الله رب العالمین ته دا محتاج دی. نو چې یو پیغمبر چې هغه په دعاګانو کې په یو کار کې الله ته محتاج دی، نو بیا ټول انسانان ته هم دوله بکار چې الله تعالی عبادت وکړي او د الله دعاګانې وواړي. او ډېر اسانه دعا ده. شیخ سعدی رحم الله تعالی عنہ په خپل تفسیر کې ذکر کړي دا دعا هر چا له یادول پکار دی، او کغه نارینه دی او که زنانه ده په غوله دا پکار چې دعا ازده کی او په مانځ کې یا په سجدو کې او یا په عام حالتونو کې د دعا اهتمام وکړي، ځکه هر یو انسان د هدایت ته محتاج دی، تقوا ته محتاج دی، پاک دامنۍ ته محتاج دی، او د زړه مالدارۍ ته دا محتاج دی. نو څلور خبرې ذکر کړلې او بیا هغه فرمایي هذا الدعاء من اجمع الادعیه، او دا داسې وای دعا ده چې بدی کې ډېری خبرې راجمع دي. یو خبره بدی کې نه ده، د هدایت سوال بدی کې پروت دی او تقوا سوال بدی کې پروت دی. د پاک دامنۍ چې سړی وای زما عزت محفوظ شي، نو هغه بدی کې پراته نفس حفاظت او د زړه مالداری یا عامه مالداری مراد ده چې مال الله درکې د الله په دین کې ولګي. چې دا نعمتونه الله رب العالمین ته نصیب کړو، نو تا د دنیا او د آخرت خیرونه الله رب العالمین درکړو.
هغه بیا فرمایي خیر الدین و خیر الدنیا، دنیا خیرم الله درکو او دارنګ دین خیرم الله درکو. په دې حدیث کې او په دې دعا کې د دنیا خیرونم پراته دي او د آخرت خیرونم دا پراته دي. اول د حدیث کې اول او یا په دې دعا کې اول نبی صلی الله علیه وسلم سوال کوي چې الله ستاسو زه هدایت سوال کوم. اول معنا خدا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته پوره طریقې سره الله هدایت کړو. یو قول به دار چې په هدایت کې ډېری مرتبه دي، نو هر انسان به دا کوشش کوي چې الله یا ما د په هدایت کې اعلی مرتبه ته ورسي یا مل په دې هدایت باندې صبر استقامت راکړي. دا بار بار منګه سورۃ الفاتحه کې دا دعا غواړو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته اوخی سم لاره برابر. ځکه هدایت کې ډېری مرتبه دي، نو موږ کول دا هم هدایت دی، بل یو نیک عمل توفیق ورکول. معنا چې الله موږ تجدید غواړو، بار بار موږ ستاسو هدایت سوال کو. او یا هدایت کې معنا د استقامت ته چې الله موږ ته صبر استقامت دا په دین اسلام باندې په ایمان باندې موږ ته نصیب کړي. ځکه اول نعمت غي اسلام دی او په اسلام باندې بیا صبر استقامت ته په ایمان او په کلمه توحید باندې دا دعا به تواړي اللهم اني اسالك الهدى. دوی معنا دلته دا چې هدا ویل کېږي العلم ته. لکه ټول اکثر محدثین دلته دا معنا ذکر کوي چې الله رسول سم سوال کوي چې الله ستاسو نظر هدایت سوال کوم، نو هدایت په معنا د علم ده. ځکه والنبي صلی الله علیه وسلم محتاج الى العلم كغيره من الناس. څنګه دا نور خلق دا په علم کې الله رب العالمین ته محتاج دي، نو دغه شان د الله پیغمبرون په علم کې الله رب العالمین ته محتاج او نو دین مراسل العلم یا الله ماته علم نصیب کی. او بیا قرآن کریم آیات او بدی باندې دلیل دی چې الله خپل پیغمبر ته فرمایي ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما. الله پیغمبر ته په اخیری حکم وتکړه په دې آیات کې په اخیری الفاظو کې چې اے پیغمبر ته وایا رب زدني علما، یا الله زما په علم کې اضافه وکړه او زما علم چې دا زیات کړي. دلته معنا دا شو چې الهدى په معنا د علم راغی. نو معنا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په علم کې دا الله رب العالمین د سیدا محتاج دی. دا په دلیل دی چې پیغمبر دا علم محیط باندې دا عالم نه دی چې الله دته کلی علم ورکړو، بلکې بار بار نبی صلی الله علیه وسلم د علم د اضافي سوال کړی دی او الله ته حکم کړی چې رب زدنی علما. او دا آیات مفسرین ذکر کوي چې تر مرګ وخت پورې د الله پیغمبر باندې وحی بنازلېدله، بار بار په دا وحی دا نازلېدله. وقل رب زدنی علما تعلیم او ور کړل د علم اضافي سوالو. دلیل چې په خبره باندې چې ګوره انسان دا د علم د په علم کې سره الله رب العالمین ته محتاج دی. او د الله پیغمبر غم ور د ډیر د مال سوال نه لري چې الله مال لا کې جداد راکې، خو یا الله رب زدنی علما. قران کریم کې دا لفظ به دلیل شي چې علم د اضافي سوال دا وکړي څنګه د الله پیغمبر را کړی دی. او د دې کې علم نافع دویم دا الله خپل پیغمبر ته فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم. الله خپل پیغمبر ته فرمایي چې تا د ما کتاب درکړل، حکمت مې درکړل، سنت قران او سنت مې درکړل. وعلمک ما لم تکن تعلم او خودنی د تا دا ما لم تکن تعلم هغه څه چې ته نه پوهېدلې. ماندا چې ډیر چیزونه داسې ته مخکې نه پوهېدل الله تعالی درکړي. ولې درکړي؟ وقل رب زدني علما دعا بده وختلا او اللهم اني اسالك الهدى دا دعا بده چې الله ما ته علم نافع د نصیب کی. وعلمک ما لم تکن تعلم ډیر خبر علم دا الله رب العالمین خپل پیغمبر لور کو چې مخکې هغه بغیبانی پوها دا نو. لکه اکثر مفسرین ذکر کوي چې مخکنو انبیا او قصې د دې وحی الله تعالی خپل پیغمبر ته وکړه. یا درنګ د منافقانو چلونه د الله پیغمبر د غیر نه خبر او الله ته تعلیم نه غي ورکو. د دې لپاره چې د منافقانو د چل ولنه تبد شي. دلیل چې بسبانی الهدى علم ته ویل کیږي. او بار بار هر طالب علم لدا پکاره چې دعا وغواړي دا دعا دې یاد کی او رب زدنی علما دا دعا دې بار بار وایي اللهم اني اسالك الهدى والتقى. او هدام دې ویل کیږي ستاسو یا الله توفیق مونږ تراکي د حق توفیق مونږ تراکي او دارنګي د حق د بیان دغه توفیق مونږ تراکي او علم نافع مونږ نصیب کی. کوم انسان چې دا غواړي چې الله ماته فائدہ من علم نصیب کی غیدا دعا غواړي. اول سو اللهم اني اسالك الهدى. دویم په دې دعا کې او دویمه دعا چې الله رسول غوښته هغه تقوا سوال کړل یا الله تماته تقوا نصیب کی. ځکه دا باب د تقوا دی، نو ځکه امام نبی رحم الله تعالی دا دعا ذکر کړه او د باب سره مناسبت ذکر کو باب التقوا. نو دلته تقوا راغی چې الله تماته تقوا نصیب کی. دا الله پیغمبر سره واړي او تقوا ماته نصیب کی. او تقوا تعریف ذکر شي چې ګناه نه ځان بچ کول
او خپل بدن په نیک اعمالو کې استعمالول. ډیر تعریفونه مخکې ذکر شوي دي. تقوا معنی دا چې یا الله وتقوا تمره تقوا نصیب کی، ځکه تقوا د ملاک الحسنات ده او کوم انسان کې تقوا راشي نو دغه ډیر خیرونه الله رب العالمین دا جمع کړو. وتقوا یا الله تمره تقوا نصیب کی. دریم سوال چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه په دعا کې غوښتل والعفاف یا الله ما ته پاک دمي نصیب کی. العفاف ما ته پاک دمي نصیب کی. یو پاک دمنی په دوه قسمه ده. یو قسم دار چې الله ما ته پاک دمنی د بے حیانا د ناروا کارونه الله ته ما بچ کی. والعفاف تمہارا بے حیانا د ناروا کارونه ته ما بچ کی. دیو جن شریعت چې دا مونږ ته دین اسلام دا پاک دمنی باندې ډیر حکم کړی دی او ډیر سورتونه اکثر سورتونه کې د پاک دامنې تذکرہ شته، بلکې سورۃ النور یو مکمل سورۃ الله رب العالمین دای د زنانو مبارک د نارینه د غوډه کوم قوانینو د ذکر کړل د دې لپاره چې د عورتونو د سوي شي د حفاظت وشي. العفاف پاک دامنې، العفه دا پاک دامنې دا د مؤمن صفت دي چې هغه نارینه دی او زنانه چې دوی بس کوي ځان په پاک دامن کوي. پاک دامن معنی دا چې په خپل غلطي خبرې نه راوکاږي، سترګې به غلط نه استعمالي، غوږونه به غلط نه استعمالي او تر دې چې خپل عورتونو دې سګي دې حفاظت وکړي. دې د پاک دمنې ویل کی. دې پاک دمنې د برابر الله رب العالمین دین اسلام موږ ته د نکاح حکم وکړو چې پاک دمنې به څنګه راځي. یو خو دعاګانې بغواړي، دویم دا تقوا طلب وکړي او دریم دا چې په حلاله په شرعي طریقه باندې با سګي نکاحونه وکړي. چې کله نکاحونه په معاشره کې او دا په سنت طریقه باندې کینو دې وجنه امن او د زنانه او د نارینه عزت چې دا بدی باندې محفوظيږي. نبی سمزه سوال کې چې العفاف یا الله ستاسو پاک دمنې سوال کوما او دا مؤمن صفت چې ولذین هم لفروجهم حافظون د خپل عورتونو سبق حفاظت وکړي. دلته لفظ مطلق دی نو العفاف نه یو دا معنی ده چې پاک دمنې سوال کوم. یو دا پاک دمنې معنی ده چې د خلکو نه الله زه ما پاک دمن کې معنی چې دوی ته زمان لاس دې دا ونه خوځیدونه زه سوال ونه کوم. هر قسم پاک دمنې مراد ده چې یعنی بیزه سوالونه کوم، بیزه خلکو نه خپل حاجات دوی نه پیش کوم او بیزه ضرورتونه دون چې سوالونه کوم. العفاف او عفاف دې ویل کیږي عن كل ما حرم الله عليه. هر یو شی چې الله په تا باندې حرام کړل به زغی نزان بچ کول. هر هغه شی چې الله رب العالمین په تا باندې حرام کړی دی هغه نزان بچ کول دې ته پاک دمنې ویل کیږي. العفاف کده خراس کا مبارکي کغه د بدن مبارکي هر یو شی چې بس الله تعالی حرام کړل. مثال په تور باندې بد نظر الله حرام کړل دې ته پاک دمنې ویل کیږي. هغه نزان بچ کا او د غیبت نه دین الله موږ نه کړیو دین ځان بچ کا. جب غلط استعمالول شریعت موږ دینه منع کړیو نو دا لفظ بیا ځای مطلق دی. العفاف پاک دمنې ان يعف عن كل ما حرم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم. او سلورم دا الغنا. الله رسول صلی الله علیه وسلم سوال کوي چې الله تعالی ته غنا نصیب کی. غنا څه معنی؟ یو ظاهری معنی دا چې الله ما ته مالداری نصیب کی او دوی معنی دا چې الغنا یا الله ما ته زړه غنا نصیب کی. زګه کې سړی په ظاهر باندې مالدار وي خو چې زړه دا غنی نه نو دا مالداری د فائدہ نه ورګي. د ظاهرا مالداري اسراح د زړه غنا دا هم پکار ده. زګه چې کله سړی مالدار وي او د زړه غنا اوس موجود دا انسان بیا معلوم په خیسه طریقې باندې خرچ کوي. او کله چې سړی ظاهرا مالدار وي او زړه کې شح او بخیلی او کنجوسی نو دا مال چې دی بیان شي خرچ کولای او دارنګ انفاق فی سبیل الله نشي کولای. الغنا یلا دمه ته غنا نصیب کی یعنی الغنا عما سوى الله. یا الله څومره مخلوقات چې دغه ماسه کې بے پروا کی. زګه چې کله انسان هر وخت د بیزه خلقونه سوالونه کوي، بیزه خلقونه آیتونه غواړي، هر وخت سوال کوي نو بدی باندې انسان شرمنده کیږي. او دویم دا مخلوقات چې دا سوال دا بدګنی او الله رب العالمین چې هغه سوال بد نه غني چې کوم وخت الله رب العالمین ته غوښتل شي. نه الغنا او حدیث کې مرادي نبی سم فرمایلی ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. مالداری اصل مالداری دې نه ویل کی چې سړی سم مال ډیر زیات شي. ليس الغنى عن كثرة العرض ډیر مالونه ډیر جیدادونه ډیر پیسې ډیر بلډینګونه ډیر گاډي دې مالداری نه ویل کی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولكن الغنى غنى النفس. اصل کې مالداری غد سره مالداری ده چې سړی مالدار یې کنه نو په هر ځای کې در الله رب العالمین په احکامات باندې عمل کولای شي او د پیسو سره مینه محبت تعلق وي دومره بیانې نو چې پیسو دومره مینه نه بندګي هم په خسته طریقې باندې به وکي او په خسته طریقې باندې انفاق فی سبیل الله هم دا وکي. ځکه نبی سم دا دعاګانې وغوښتلې یا الله تماته غنا نصیب کړي. او بل په دې کې ګوره موږ له بکار را حدیث کې مقصد دا چې موږ د نبی سم اقتدا وکړو.
اقتدا چې څنګه نبی سم دا دعا وکړي نو موږ هم دې چیزونو ته محتاج یو. نبی صلی الله علیه وسلم دا دعاګان چې غوښتي د امت ته ترغیب ورکړل چې خلکو زج څنګه محتاج یم الله تعالی نو تاسو خو بالاولا محتاج تاسو بخامه خپل حاجتونه الله رب العالمین موږ غواړي. نو په دعا کې موږ د الله رسول اقتدا کو څنګه چې هغه د الله رب العالمین غوښتي نو موږ هم په دې کارونه کې موږ الله ته محتاج یو. په هدایت کې الله ته محتاج یو، په تقوا کې الله ته محتاج یو، پاک دامنی کې الله ته محتاج یو، په مالداري کې الله رب العالمین ته صحیح دا محتاج یو. بیا په حدیث کې یو لفظ راوړل الغنا په اخر کې راوړ والعفاف والغنا. دا عفاف او دا رہی د تقوا او د غنا په میانس کې راوړ. لکه مخکې وی اللهم انی اسالک الهدى، یا الله ستاسو هدایت سوال کوم، یا د علم نافع سوال کوم، یا الله ماته علم راکړي، او التقى د تقوا سوال کوم، والعفاف او د پاک دامنی، والغنا په اخر کې مالداری ذکر الله چې الله ته یا ما مالدار کې یا زړه چې دا زما غنی کې. اکثر علما ذکر کوي چې کله یو سړی مالدار وي اول عفاف او پسې غنا، کله سړی مالدار او پدې کې پاک دامنی نه وي د انسان نه بیا ګناونه ډیر زیات کی. کله سړی چې ډیر مال لاشي او تقوا صفت پکې نه او پاک دامنی صفت پدې کې نه او تشه مالداری چې خالي مالدار نو دا انسان نه بیا ګناونه ډیر زیات کی، بی حی ناروا کارونه زیات کی. لکه سلفونه دا قول نه کړل او الغنا برید الزنا مفتاح الزنا. دا مالداری چې دا د زنا چابي ده، دا د بدکاری چابي ده. نو چې سړی تش خالي مالدار او دا رنګ سپ مال الله ورکړي نو دا انسان ډیر ګناونه بیا اکثر دنه کی. مالدار سړی ګناونه تر ډیر زیات کی، ناروا کارونه تر نه کیږي. او دا رنګ په پیسې چې دا او دا رنګ مال دا هم په غلط ځایونو کې بیا د خرچ کوي. نو دیو جن سره په نقل غلی چې الغناء برید الزنا یا مفتاح الزنا د زنا چابي ده. نو دیو جن العفاف مخکې کو مالداری رستو ذکر کړه او عفاف مخکې کو. اول د الله رب العالمین پاک دامنی وغواړه نو پسې مالداری وغواړه. نو عفاف صفت دا مقدم نه بغنا باندې. نو مالداری به الله غي فائدہ درکې چې تاکي عفاف صفت د پاک دامنی صفت دا دعا دا مونږ ټول یادول پکار دي. او په دعا کې د دنیا او د آخرت خیر خګړي دا راجم دي، علم په دې کې راجم دي، هدایت په دې کې راجم دي، او تقوا چې دا یو اعلی صفت د مؤمنانو صفت ده، او د انبیانو صفت، د صحابه کرامو صفت ده، پاک دامنی د صحابه کرامو صفت ده، د پاکو زنانو صفت ده، او والغنا د ظلم مالداری دا هم د صحابه کرامو صفت ده. او هغه انسان خوش نصیب چې الله ولا ظاهرا مالداری ورکي او د ظلم مالداری ولم ورکي. او دعا مونږ